های نو یوه خو نه ده چې سړی وژاړي. لکه تاسو وګورئ په سوشل میډیا چې کوم قصه روانه ده د حریم شاه باره کې، هغه به تاسو ټول تی خبر یئ چې هر سړی هغه بس کمنټس کوي چې دا ویډیو پکار ده او دا پکار ده. اوس چې کوم دی د دې ماشوم ډېر زیات مشهور ټیک ټاکر دی، تاسو ټول به ډېر زیات ښه پیژنئ او د مردان سیمې سره د دې تعلق دی. په سوشل میډیا داسې یو ویډیو گردش کوي کوم چې داسې نازي به ورته به مونږ ووایو، او خاص کر چې کوم دی میمران. اوس به دا خلک وایي چې آیا تا چې کوم دی دا بدنام کو دا، نو زه هغه کسانو ته ووایم چې په فیسبوک په دې کې دا میمران چې کوم دی لګیا دي، د دې کوم یو ویډیو چې دا هغه یې راغستې ده او د دې سره بیا یو بله کومه ویډیو چې دا داسې نازي به هغې څه پارټ راټول کړی دی او د دې سره یې ټچ کوي او پکې دا وایي چې د دې ویډیو هغه وایرل ده یا لیک ده یا څه ده. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم، ځکه چې پښتون رور دی زمونږ او داسې بدنامول، داسې حرکت کول دا یو کچه کار دی او دا غریب هغسې بدنامول، دې ته یو ټینشن جوړول دا د پښتون سړي خو دا کار نه دی چې داسې کار وکړي. زه به تاسو ته الریډي ویم چې صادق طورو هم په دې باندې یو ویډیو جوړه کړل او هغې پکې هم پوره تفصیل بیان کړی دي، ویلي دي چې آیا پښتانه چې کوم دی دا تاسو اخر ولې بدناموئ. لکه که تاسو د نور ملکونو خلکو ته وګورئ نو هغه لګیا وي خپل خلک چې دی هغه مخکې کوي، خو د بده مرغه زمونږ کوم پښتانه چې دي هغه لګیا دي او د خپلو پښتنو خپې چې وایي چې آیا دا مخکې لاړ نه شي زمانه، نو دغه بغض کینه چې کوم د هغوی په زړونو کې وي او همیشه به بیا داسې ګرځي. نو کوم دغه ویډیو په هکله لږ معلومات مې درکول چې آیا برای مهرباني داسې قیصو نه هغه قلار شئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې مې الله حافظ.